السلام علیکم ګرانه ستړی مه شئ. وعلیکم سلام ستړی مه شئ. ستا نوم څه شی دی؟ سلیمان. سلیمانه څه شی کوې دلته ګرانه؟ ماسکونه خرڅوم. ماسکونه خرڅوې. دا په څو دی؟ دا 10 روپۍ. دا کار دې څه وخت نه شروع کړی؟ دا یو 10 ورځې کېږي. 10 ورځې کېږي. څنګه دی کاروبار دی؟ ښه دی شکر دی. ښه دی. څه وخت مکتب ته ځې څه وخت کار ته ځې؟ 11 بجې هلته قلیوان مکتب ته ځو. بیا 1:30 هم راخوشي کوي همداسې راځو بیا کار ته. مکتب له خیر سره ووایې څه شی جوړېږي د خیره ډاکټر انجینر معلم خبریال؟ ډاکټر جوړ شو ښه دی. ډاکټري دې خوښېږي؟ ښه. بیا به د خیره وطن ته خدمت کوي که نه؟ و افغانستان درته څومره ګران دی؟ والله ډېر ګران دی. د خپل وطن لپاره د لویه هیله څه شی ده چې څه رقم وطن غواړې ویې ګورې؟ والله ښه یې غواړو آباد یې غواړو چې سوکاله پرمختللی ډېر ښه شابه سې. نو دا راته ووایه چې دلته ته دا کار کوي خلک دې په عذابوي خو نه غوسې خو به خلک نه کوي؟ والله اوس مې ورته ښځه ویل ماکسونه اخلئ داسې په سنګله وویل وایي زه لاړ شه نه یې اخلم. والله موږ سره چې ورته وایي چې یو شی واله هغه دنه باید والي. چې کله کور ته لاړ شي ستړی ستومانه یې که نه؟ خود نه ستړی کېږي دې کار نه؟ بیا مور دې څه شی وایي ادې دې څه شی وایي؟ والله هغوی ټول ودوي زه لاړ شم بس. څو بجې ځې چې هغوی ودوي؟ ناوخته ځې؟ مور مې مریضه مې ډېر وخت هغه مریضه یې بس زه چې لاړ شم هغه د دې کمخوني لري چې لاړ شم هغه ودوي. په باغ کې چې مچۍ نه وي خوړل به څوک کوي چې په دفتر کې چې اکانې لیکل به څوک کوي. ماشومان نه دا غواړي دا هیله هم ده چې خپل مکتب ووایي درس ووایي کورس ته لاړ شي هر شی ووایي چې یو شی د آینده جوړه شي دا وطن را جوړ شي.